بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. توسو ادریسل وختم نمبر آیت دے سورۃ البقرہ. مخکې آیتونو کې د طلاق بحث وشو تفصیلی، چې کله یو خاوند ښځې له طلاق ورکوي د هغې احکامات پوره، او د مخکې آیت کې الله رب العالمین ترغیب ورکړ عمل ته د الله په کتاب باندې. دا کوم آیتونه بیان شو دا په عمل کې راولئ، عمل پې وکئ. د دې ځای نه وروسته الله رب العالمین دې آیتونو کې یو دو واقعات ذکر کړي د بني اسرائیلو. مقصد به دې کې ترغیب او تشویق به جهاد فی سبیل الله ته، چې خلکو جهاد وکړي او د جهاد نه وروسته کېږي، او په دې نیت باندې جهاد مه پرېږدئ چې یاره مړه به شو، ځکه د مرګ دپاره ډېر اسباب شته دی. بیا به حکم او فرضیت د جهاد ذکر کی سره د مقصد نه، منځ کې به الله ترغیب ورکړي انفاق فی سبیل الله ته، او بیا به رد وشي په دې بني اسرائیلو باندې، او بیا به آداب د جهاد ذکر شي چې دغه آداب باندې جهاد کوي. صفات د مجاهدینو به بیان شي، او بیا به حکمت د جهاد ذکر کې، او آخر کې به د نبی صلی الله علیه وسلم صدقی. رب د دې آیت مخکې سره دا دی، د صورت کې تفصیله میں مسئلہ شروع د جهاد، منځ کې الله نور مسائل راوړل د طلاقو، اوس الله دوباره به خپل مقصد لراغه جهاد. د مخکې د قرآنی مسائل ذکر کړل، د قرآنی د اصلاح لپاره، اوس د ملک او د علاقې د اصلاح لپاره مسله ذکر کوي جهاد. دویم رب دا د مخکې ښایسته صفات بیان شو، نو الله وایي هغه صفات ځان کې پیدا کوي جهاد هم قبول شي. الم تر آیت نګورې الی الذین کسانو ته. د آیت باره کې د مفسرینو دوه قوله دي. یو قول دا دی چې خلکو د هغې په علاقه باندې طاعون بیماري راغله، دی ویلې که د علاقې له دوباره طاعون راغی نو موږ به د علاقه پرېږدو، ایسته به تې لاړ شو بل کلي له او بلې علاقې له. چې کله طاعون راغی دی سره د علاقې نه ووتل، جبریل پې اواز وکړو، چغې پې وکړه، ټول مړه شو. د وخت نبي په لاره باندې تېرېده، د الله نه دعا وغوښتله چې الله دا خلک بېرته را ژوندي کړي. الله دوباره را ژوندي کړه په دعا د نبي. دویم قول دا دی وایي د خلکو باندې الله جهاد فرض کړ، نبی ورته ویلې ځئ چې ځو جهاد ته. دا خلک ایسته جهاد ته تیار نه شو، ایسته دا کلی پرېښه د دې کلي نه ووتل، لاړ بل طرف ته. الله پې وایي د طاعون بیماري راوستله، ایسته دا ټول یې مړه کړه. حاصل دا دی چې خلکو جهاد دې وجې نه مه پرېږدئ چې موږ وجل کېږو، ځکه د وژلو دپاره نور ډېر کارونه هم شته دی. علم تر آیت نګورې
امام سیبوی لیکلی علم تنبه آیت خبر نه. فتح البیان ولا لیکلی دی علم ترمن علم ينتهي علمک، آیستا علم دی خبره ته نه دی رسیدلی. مقصد پر آیت کې توجه د نبی دا. آیت نګورې للذین کسانو ته خرجوا چې وتلیو من دیارهم د کورونو وهم الوف نو حال دا چاغي په زرګونو خلکو. خرجوا من دیارهم ما د کورونو وتل ولذک حذر الموت د وجه د مرګ نام، د وجه د یره د مرګ نه چې مرګ را باندې راځي مړ کیږو. فقال لهم الله فسئل الله تعالی دویتا موتو مړ شیام. الله په مرګ را واست ټول مړ کړه د غزي کې. ثم احیاهم بالله ژوند کړه دوی په دعا د نبی. کوم نبی مفسرین لیکي دا غینم حزقیل علیه السلام. د حزقیل علیه السلام په دعا باندې الله داخله دوباره را ژوند کړه. ان الله یقینا الله چې له فضل خامخا خاوند فضل له علی الناس په خلقو ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن زید خلقنا د الله شکر نه وباسي. لا یشکرون معنا شکر نو باسی. ابن کثیر خازن لیکلی دی معنا شرک کوي او دی شکر نو باسی معنا شرکونه کوي. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. دی آیت کی ترغیب دی قتال فی سبیل الله تا. اے خلقو د الله په لار کې وجنګيږي jihad وکړي. وقاتلوا جنگ وکي فی سبیل الله د الله په لار کې. فی سبیل الله معنا د الله د دین لپاره jihad وکي او د الله لپاره jihad وکي. واعلموا بشیء ان الله سمیع علیم. یقینا الله اوریدون کې دی او پیدون کې ذات دی. الله ارز او ارزین عالم دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. دی آیت کی ترغیب دے انفاق فی سبیل اللہ تا. چھ خلقو اللہ لقرض ورکی اللہ لمالو نورکی. مخی سے رب ادا دے مخی ویلے تاسی قتال ہو گئی جنگ ہو گئی. نو جنگ چکیږي قتال چکیږي روپو ته ضرورت دی مال ته ضرورت دی. الله وی مال ورکي مالدار خلک. نو څوک وی چې رضا په مجاهدینو باندې روپي ولګوم په جهاد کې به روپي ولګوم سب څه چل وو شي دا هو زما تاوان کیږي. الله وی قرض دی ما سره پروت دی به قیامت کې درکما. من ذا الذي څوک دا کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله تا قرضا حسنا قرض خیستا. فیضاعفه له دو چند به کی د لپاره ضعفا کثیره په دو چند کولو ډیرو سلام. والله يقبض الله كما ولکي ويبسط فراخ کول کوي و الیه ترجعون. او د الله تبارک وتعالى شی لپاره د حساب او کتاب ګرځیدل الله ته دی. ګوره ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. دیجن رسل وسطیم واقعہ ذکر کئی. دیکھ وہ مقصد دائی چھ خلقو جہاد نمرست کیے گئی. چھ رمڑ بشو زکا د مرګ د پاره ډیر حالات او ډیر کارونه شته دي. دا دوی مواقع ذکر کوي دي کوم ترغیب د جهاد ته. په دې طریقه چې انسانانو کستا سو ملګری شته دي او کنا تاسو جهاد کوي الله به ملګری پیدا کړي. مفسرین لیکوي دي واقعا کې چې دا کوم خلک ذکر دي دا وایي دغه مختنو اولاد او تقریبا د موسی علیه السلام نه 300 کال وروسته دا واقع پیش راغلی و. موسی علیہ السلام په وخت کې 12 نقیبانو د ارقم بیل مشرو. کله چې موسی علیہ السلام وفات شو دا غین رستم
د دیو به یو نبی مشرو. نو موسی علیہ السلام وصیت کړي یوشع علیہ السلام ته چې ته به د بنی اسرائیل تربیت کې. نو په هر ډله بیل مشر مقرر واغې ته به خبره وکړه به قوم ته رسولم که نبی وو که غیر نبی وو اطاعت به کو. دا خبر را روانه و تر شمویل علیہ السلام پورې. په هغه وخت کې د اتفاق وکړو چې یو امیر باندې راټولېږو 12 مشران دي زمونږ یو امیر به داغي خبره ممنو. د منځ کې په دې بنی اسرائیل باندې دي يهود باندې د جالوت لخر حمله وکړلې. د دینه باز علاقه ونیولې فلسطین ته ونیو شام ته ونیو د اردن باز علاقه ته ونیول. ډیر خلک ته قیدیان مکلو تقریبا امام بغوی لیکلي دي صدز پاس 400 ماشومان او بچی نیمتنی ولی وا په بنی اسرائیلونه. بنی اسرائیل ویلې چې رمو خو جنگ کوو اوس موږ دا امیر چې د دالس سپینګری دی د سیبو کو دی زمونږ دا نبی چې سپینګری دی د تبو یو موږ له یو امیر مقرر کی موږ به هغه په قیادت کې جنگي غو هغه بس موږ مشر نبی وته ویلې چې ګور امیر به مقرر شي به جهاد ونه کوي نو موږ جهاد کوو. الله د خانه فیصله را لږ تاسو مشر طالوت دی دیر و طالوت مشر موږ نه منو دا خدا دی واغه به چون چرا شروع کړه. الم ترى يتنغور الى الملأ غد جماعت من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا من بعد موسی رسد موسی علیہ السلام نام موسی علیہ السلام رسد 300 کال رسد واقع راغله و اذ قالوا كل چی دی ویل لنبی لهم خپل پیغمبر تام دلته لنبی لهم ویل نبیهم ونویل یو په اضافت کې نبی معلومي او دا نه معلوم ذکر نه ده تم دې کې د الله امر ده تعین ته ضرورت نشته ده. د راټول شو د خپل نبی ته ویلې عبادت لنا مقرر غازمن د پاره ملکن یو مشر امیر نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ کو د الله په لار کې نو قالام ویل دی نبی هل عصیتم هل فمانا د قد ده منا امید دې تاسو د حال نه نشدي دا ان کتب علیکم القتال او پرس کړی پتا سو جنگ الله تو قاتلو غربه بجنګونه کيام لا په هډېره وای وګوره کټیم راغې به ټینګ نشي و به تختی. اوس اسباب د قتال ذکر کړي موږ وولي وای جنگ نه کوو موږ نه کورونه نیولې دي موږ نه علاقې نیولې دي ملک مغصب ده ملکم اشغال ده ولی به جهاد نه کوو بچیم قیدین دي. قالو دی ویلی وما لنا عذر دې زمنګ د پاره الله نو قاتل چې جنگ نه کوو فی سبیل الله د الله بلار کې ولی به جنگ نه کوو. وقد اخرجنا بتحقیق سره موږ استلې شو یو من دیارنا زمنګ د کورونو او ابنائنا زمنګ د زامنونو موږ د خپل کورونو استلې شو او د بچونا بچیم قیدین دي کورونه مرانی ولې دي ولی به جنگ نه کوو. دا د څه ساده خبره کې خپل نبی ته وایي. فلما الله ارکلا كتب عليهم القتال چې فرض کړی شو په دوی باندې جنگ جهاد په فرض شو تولوا والله وګرځید الا قليلا منهم مگر لږ د دوی نه ونه ګرځید والله الله چې علیم په دې بالظالمین په ظالمانو باندې کله چې الله جهاد پر شو ګرځید مگر لږ ونه ګرځید. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. دې آیت کې واستعين راغې د امیر د الله تعالی طرفنا څوک دې طالوت. دې آیت کې درې اعتراضات ذکر کړي د قوم په دې امیر باندې. یو ویلې موږ د طالوت مشرین منو په خپل ځانونو باندې فهم دا وای موږ ډیر لایق او حقدار یو د طالوت د مشرۍ باندې موږ ولې امیران کیږو چې طالوت په معنی مشري کوي. نو
الله به دغه جواب وکي او بل ذکر کوي چې دا غریب دی مال سره نشته دی الله جواب کوي حاصل د جواب پیدای چې ګورم معیار د مشرعي مالداري نه ده بلکې علم دی عرب تمداد مخکی ویلې موږ له امیر وټاکا جواب دار امیر راغه طالوت ابن عاشور لیکلی دی وای د وخت نبی په خلکو کې ګرځیدا چې کله په طالوت باندې نصر ولګیدا هغه سره کې ناستا تیر اکرام ولو کو به ویل چې خلکو دا تاسو امیر دې ځکه اهلیت پکيو وقال لهم ولدیتا نبيهم پیغمبر دوی نوم دا شمویل علیہ السلام او یا بسوات علیہ السلام ان الله یقینا الله چې قد بعث لكم طالوت ملکا په تحقیق سره مقرر کړل تاسو د لپاره طالوت باچا مشرم امیر اوس د قبایح الله ذکر کوي قالوا یلی بنی اسرائیل ان یکونو سرنګ بشی له د لپاره الملک باچي علینا پمنګام ونحن منشي وحق ډیر لایق او بالملک فباچای باندې منه د دنام اصلي باچي هم سره خوان کوي مشریز موږ سره خوان کوي ولم يؤت ساعه من المال ون ورکه شوی د تاس پراخي د مال نام نو دلیل په دې باندې چې بنی اسرائیل کې معتبر سره به مالدار وا یره وای دا مالدار نه دي ځکه موږ مشری نه منو دا د يهودو عادتو زمونږ دی امت کې مراغله ده لکه دی خلکو کې چې څوک مشری هغه ډېر ترجیح ورکړي مالدار هغه ترجیح ډېر ورکړي په نسبت سره غریب ته اگر که اهلیت په غریب کې قال سره وسو د نبی جواب ذکر کوي اورت کې په دې بنی اسرائیل باندې قال ویلی د وخت نبی ان الله یقینا الله چې د اصطفاه غرکل دلرام علیکم بتاسبانی وزادو زید کله دلرا بسطن پراخی په علم په علم کې ول جسم او په بدن کې دا وجه د استفاده الله دا څنګه ورکل دی یو خو علم ور سره دی دلیل په باندې د مشرعي معیار علم دی چې یو سره عالم هغه به مشري دیم ول جسم معنا بدني قوي دی اسنه چې امیر یو بدني د کار نه دا امیر دی او سره علم دی او بل سره جسم دی بدن دی او سره قوي والله يؤتي ملك والله ورکی بادشاہی من یشاء چاله چو غواړي والله واسع علیم الله پراخ فضل والا دی او پیدون کې ذات دی وقال لهم نبيهم ان آية ملكه يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون داوس دا امیر برکات ذکر کئی فلسطین والا تیچ پکم دے اوسیدل فلسطین شام اردن وغیرہ جالوتینو پدی بانی حملہ کلیوا نو دی بنی اسرائیل سره چې کوم تابوت او پاغي کې د موسی علی السلام امساوا پټکیو څخه صحایف د جهاد هغه په صندوق کې پراته تابوت هغه تي سره خلکو ویوړو کله چې امیر مقرر شو ان الله تعالی د ملائکه په واسطه ویلي چې تاسو جهاد وکړو الله بدغه تابوت به تاسو سره واپس کې د ملائکه په واسطه نو تابوت کیسو یو بګي کتاب الجihad او دا موسی عليه السلام پټکي بګي او امسا بګي وا د جهاد د صحایف الله له تسلی ورکړه چې ګور دا شین د دشمن نه راوړل ډیر ګران دي لیکن سبه له درکم اشاره د فتح هم له درکم جهاد وکي وقال لهم نبيهم ولدوا تا پیغمبر دوی ان آیت ملکه یقرن خاد بادشاہ د طالوت دادا ای اتیکم التابوت جرابشی تاسو تابوت فی سکینه پای کی آرام دے من ربکم طرف علی ربستا سنا و بقیتنا او باقی چیزونه دی مما دا سنا ترکا چې پریخ دی آل موسی علیہ السلام و آل هارون و آل هارون علیہ السلام تحمله الملائکه پرتکی باغی لرم ملائکه ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخانه خیری لکم استاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې شرطی وي تاسو مؤمنان فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني تاسو ادب ذکر کئ
مجاهدینو مشر له پکار دادي چې په خپلو کشرانو باندې امتحانو کې چیرې داخلك ما سره ودرېږي او کنه مخکې ته امتحان والی که امتحان دی په نه کله جهاد د بوت لکې شملار کې لري دیږي کې دی طالوت او خیر سړیو په خپلو کشرانو امتحان وکړ ورته ویل چې دیږي کې مخې ته یو نه را روان دي دینه بو بنس کوي دا امتحان شو کله چې دی ورسېدل التا استدار ټول راولېږي دلو بو تاون خطل سمې پسانو د تشکیک لو ځان نه پیدا کړل نو چا چې اوس کله دا غي دا گیډیو پړسېدلې تقریبا مفسرین لیکي 314 کسانو د بدر د غزا په اندازه باندې کسانو په ونس کړي دای مرته ویلین دی امیر چې ذخیر دی ولا په بکس کوي وېس کوي خو زه ته بنس کوي یو چونګه په لاس کې راواله داوس کې زه ته مس کوي چا چې لګیس کلوي داغو تند ماته شولا چا چې ډېرس کلوي هغه نورم تکي شو او ګېډي په پړسېدلې دغه دلته اشاره کوي فلما بصر کرا فصلت طالوت فصله کې معنا د خرجه ده جداش طالوت بالجنود سرد الاخرنا نو قال ولدي طالوت ان الله مبتليكم یقینا الله امتحان کوي پتا سبحانه بنهرن په یو نهر سلام دا نهر دی د اردن دی د فلسطین ومن شربا التفصيل امتحان دی چا جسکل وکلو من هو د نهر نه فلیس مني دازمان نه دی ومن لم يطعمه چا جسکل نکلو د نهر نه فینو مني یقینا ازمان ډل نه دی وس استثناء کوي الا من اقترف مگر چاچی یو چونګه را واغست غرفتن بيده یو چونګه پلاس کې ناغه خیر ده فشربوا پسکل وکلو د دینه هر نامن هو د دینه هر نه الا قليلا منهم مگر لګ د دوی نه ونس کلام لګو به ونس کړي تقریبا 314 کسان فلما رکلا جاوزه چې تیر شدا هو ذا والذین واکسان امنوا چې مان راوړل او ما عمل کرتے دوی کې دینو رته ویل نه سي چا چې وبس کړي قالوا او ویل لا طاقت لنا اليوم طاقت نشتزمن پر نن رضا بجالوت په مقابله د جالوت کې وجنودي او په مقابله د لخر داوي کې موږ وسنه لروزي تاسو لاړ شي جهاد وکړي قال الذين ويلا كسانوا يظنون اشراغي يقينوا انهم يقينون ملاقو الله مخامخيتون کې الله سلام کم من فئه دی کې وس قانون ذکر کوي کم من فئه پیر کرتے وډلام قلیلتن لگا غلبت غالب کیږي فئتن کثیره پټل غټه باندې وی اذن الله په حکم د الله تیر اوقاتو کې به وړډلې لیکن په غټه ډل الله غلب ور کی وجه سید الله نصرت او سید الله پیزن د الله په حکم والله مع الصابرین او د الله معیت صبرنا کو سره د الله ملګری د صبرنا کو خلقو ده ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دا وسبل ادب د مجاهدینو ته حاصل د ادب د مجاهد چې کله jihad د زی باید دعا بغواړي اسنه چې دعاګانې نه غواړي منډي وای دعا مواسع راغلي دي چې تقبلي یو په میدان د jihad د jihad لا چلا د دعاګانې قبلي ولما برزوا لجالوت ارکل چې د ښکار شو په مقابله د جالوت کې وجنودي او د لخر داغه کې قالوا ولدي مجاهدين ربنا رب زمونږه افرغ علينا راواړو په موږ باندې صبر او ثبت اقدامنا او مضبوط کی زمون قدمونه وانصرنا او مدد وکي زمون سره على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې سوشنو بس جنگ وشو جنگ کې الله تعالی ته غلبه ورکړه جالوت د الله تبارک له کافران فهزموهم باذن الله فشکست ورکړه دوی ته باذن الله په حکم د الله دا نتیجه ده جالوت پوجدا ماتیو خړو لاړ جالوت مرشه جالوت چا ملک داوود علیه السلام په دې جنگ کې شریکو د طالوت سره طالوت ملګری داوود علیه السلام داوود علیہ السلام ورغه جالوت ملګ وقتل ملک داوود من داوود ملک چا څوک ملک جالوت لره جالوت ملک
وآتاه الله ورکل داود علیہ السلام ته الملک بچی په دین کې والحکمت منا په یو ورکل ملک بادشاہي ورکل خباچی ودا حکمت مولا ورک علم وعلم او تعلیم ورک مما یشاء دا سنا چې الله اختلام ولولا دفع الله کچیرتنه د پکول الله الناس دي خلق لرا بعضهم بعض دين على ببعض فبعض نور لفسدت الارض خامخ ورانه شوی به اسپکام و ذکر کې دا مجاهدین ګره الله فضل سورۃ حج کې براشي کې مجاهدین نه دي خلق باندې عبادت خانو کې منځونه نه کله جمعهونه بنوي آبادم لهدمت صوامع ولكن الله ذو فضل لكن الله خواند فضل على العالمين فمخلوقات باندې تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق دې آیات کې صدق د نبی ذکر کوي آیات کې مقصد تسلی وی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې خلکو کتا سودا نبی معنی کریمه نه زه منما تلك آیات الله ذات الله آیاتنا دي نتلوها عليك منګلو پتا باندې بالحق پرشتیا یا لپاره د حق لپاره د اظهار د حق وانك لمن المرسلين ويقنا تخام خايد رسولاننا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله دی آیت کې اوس دلیل نقلی ذکر کړي او دې ته ویل کېږي جواب د سوال دی خلکو ول موږ د نبی خبره نه مانو ولې ځکه وای دا نبی خبرې کوي الله وای دا نبی خبرې نه دي په خوانو رسولانو من بعینه هم دغه خبرې کړي وي تلک الرسل الله وای دا رسولان دین مراد ټول رسولان دي دویم قول نه دي چې پر دا کوم رسولان ذکر شوی دي دغه ته اشاره ده دا غټل د رسولانو چې دا فضلنا من غرواله ور کړه بعضهم بعض دین علی بعض په بعض نورو فضلنا منا من غرواله ور کړه د بعض نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې مراغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د انبیو په مابین کې فرق مکوئ منات څنګه فرق مکوئ منات په عقیده کې فرق مکوئ ارچ فضیلت ده نو د بعض انبیو په فضیلت جزئی خو لیکن په ټولو کې زمنګ نبی اوشت نبی دی امام الانبیاء و سید الانبیاء زمنګ نبی دی منهم من کلم الله بعض دینا څوک دي چې الله سره خبرې کړې دي ورفع بعضهم پرته کړي بعض دینا درجات په درجو کې کلم الله نه څوک مراد دی الله سره خبرې کړې دي یو مراد دی آدم علیه السلام دغه سره الله خبرې کړي نبی مکلم هغه نبی چې خبرې سره کړې شوی دي د موسی علیه السلام هغه سره الله خبرې کړي دریم زمنګ نبی سره الله خبرې کړي دي وآتینا عیسی ابن مریم ذکر دې په يهود باندې يهود ویل عیسی چې د ولد زنا دلیل نقلی د عیسی نه ذکر کړي وآتینا الله من ورکړه عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات خر دلائل ابن مریم کې رد په دې نصارا يهود باندې يهود به ویل چې عیسی تا ولد زنا دې نعوذ بالله البینات معنی خر دلائل وأيدناهم مضبوط کلیو دی عیسی علیہ بروح القدس پر روح پاکم ولو شاء الله دې ته ویل کیږي جواب د سوال ارګل چې الله دمر انبیاء علی ګری دي نو اختلاف ول راغی جواب دار اختلاف دی خلق کلیو نو ولو شاء الله کشر اختل الله مقتتل الذين جګړې بنوي کله آګسانو من بعدهم چرو سیدین دی من بعد ما جاءتهم البينات رسدین چرال تعال دوی تخکار دلائل ولكن اختلفوا لیکن د اختلاف کو فمنهم من امن بعضدنا سو کو ایمان راوړو ومنهم من كفر بعضدنا سو کو کفر وکم مستاکی ذکر کړي ولو شاء الله کچری غختل الله تعالی مقتدلو دی وجګړې نه وکړي ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي څه غواړي یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم دیږي وس ترغیب د انفاق ته رب د انبیاء چې راغلي د توحید لپاره
نو الله وی توحید در رسول لپاره مال خرج کول پکار دي په درسونو باندې مدارس باندې مجاهدینو باندې چې دین عام کیږي او خلکو ترسي نو خرچه لګي کنه یا ایها الذين امنوا ایمان والو انفقوا خرچه کوي مما ذاتنا رزقناکم چې موږ درکړي تاسو ته من قبل مخیدنا یاتی شرابش یوم د سورز لا بیع نه بای کې اغسل خرڅول پی پای کې ولا خلون بی دوستی ولا شفاعه نه بسپارشی والکافرون هم الظالمون او کافرون خاص دوی ظالمان دي عطا ابن دینار وای خدای چې الله دې سینې دی ویلي والظالمون هم الکافرون ظالمان کافران دي کني به هر سړی کافر وي نه الله عدل وک الله وای کافران ظالمان الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم دی آیت ویل کیږي آیت الکرسی حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب ته ویلي ای آیت اعظم فی القرآن قرآن کې وی لوی آیت کم یو ده ابی ابن کعب وی ما ورته ویلي چې آیت الکرسی وی سې سینې کې د سیو عالم ماته ویلي چې علم دې مبارک شه دی آیت ویل کېږي سید الآیه فی القرآن د آیتونو سردار په قرآن کې غدا آیت دی آیت الکرسی کله دی ته نصف القرآن د قرآن کریم نیمه حصہ آیت الکرسی ده علماء ذکر کوي په آیت الکرسی کې 50 کلمات دي په هر کلمه کې 50 برکات دي چې دا ټول جمع کې 2.5 سره برکات دي نه جوړي اتلس په دې آیت الکرسی کې د الله نمونه دي څه په ښکار دي سپټ د نبی صلی الله علیه وسلم په قانون د هر پرز مون نرسته به آیت الکرسی ویلې کله چې به د کېدونو آیت الکرسی به ویلې اخرنی سورتونه به ویل پلاس کې به چوب کول په بدن به راخل درې کرته او نبی سلام فرمایي چې کړه یو سړی دا وای آیت الکرسی ود کېږي سبا پورې بل یو ملک دل څوکیدار مقرر کی بس به پیری مکوا آیت الکرسی وی ودشه حدیث ابو هريره رضی الله عنه کې راغلی وایي په زکات الفطر باندې مقرر ما د شپې یو کس راغی او سر لګی دی غنم وړي ما ته څه کې ومنیو یاره وای ډېر غریبی ما اولاد مې بچی مې دولت ګمري زوی خیر دې پرې ملا صحیح د زلاټ نبی سلام مرته ویل څوک نو راغله باندې یو کس راغله څه دی وکړه پرې مې خدای بیګاله به راغی به مې ونیو پدری مشفه چې کله راغی او کېر مې کماوت نبی سلام علیه بهم اگر ته ویل خیر دې مې به وا خصوبت یو څه شی دروخه ما هغه چې کله توی به وسنه شمرات دی وي څه شی آیت الکرسی او زدل ته بیان شمرات دی سال مې دا خبره نبی سلام توکل چې رسول الله دغه د شپې اکثر د سی ویلي آیت الکرسی ویوا به وسنه شمرات دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وي صدقه او هو کذوب دایو خبره د سړی توپ کړي نور جهان دروغجن دی دا دا شیطانو دلیل په دې باندې آیت الکرسی چې کوم ځای کې ویل کېږي هلته شیطان هم نشرات دله آیت الکرسی ویل پکار دی عربته دایت مخ سره د هلته ویل انفاق وکي سړی وای خرچ کوم څه د پاره وکم الله او اسباد دین د پاره وک توحید د پاره الله الله چې لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی الحي همیشه ژوند دی القيوم نظام چلون کې د دنیا دی الحي من دائم الحیات دی ژوند دی همیشه دی الله باندې مرګ ناراض القيوم من قائم بذاته دی یا قیوم من منتظم دی بعض مفسرین لیکلي وي القيوم دا اسم اعظم د الله دی لا تاخذه دا بل صفت ذکر کین نسی الله لرا سنتن من پلکاری ولا نوم نخوبهم سنتن من هغه ته ویل کیږي چې د خوب نه مخکې دا جټ راشي تام په الله رب العالمین ناراضي خوب په طریق علماء ناراضي به یو سنتون دی یو نوم دی یو نعاس هم ذکر نکلم بلکې نعاس شي تاغینا اولنۍ درجه سنتون دی اول جټکې د خوب به خوب شي نو به نوم شي
نو اول او اخر ذکر کا نعاس په خپل راغې به خوب په دې قران د درس کې د شیطان د طرف نه په جهاد کې هغه د الله د طرف نه نو قران درس کې چې څوک دې کېږي دلیل شیطانو د کله ده دا ابن کثیر لیکلی دی چې د قران په درس کې خوب د شیطان د طرف نه لا تاخذه ننسي الله لراسنه فالكاري ولا نوم خوبا له دای الله په اختیار کې دارت د شرک په تصرف ده ما غسری په سماوات چې بسمانونو کې دی او ما په الارض واغسو چې بسمګه کې دی من ذا الذي وسبل صفات ذکر کوي ته لیکي رد شفاعت قهري من ذا الذي سوق دعا کس یشبع جو سفارشو کی عند او بخاد الله کی الا باذنه مگر که سفارش کې د الله په اذن او د الله په حکم به گیا وسرد شرف العلم يعلم الله پويږي ما بین ایدیهما چې مخکې د دین د منم موجوده خلګي او ما خلفه ما چې راتون کې دي پر اخرت پورې ولا يحيطون بشيء او نشرا غیرولې چې شی من علمه د علم د الله نام الا بما شاء مگر کله غاړي مثبت صفات وسع کرسیو پر اخذ کرسی د الله السماوات من السماوات د اسمانونو نه ول ارته او د زمکه نام کرسی د مراد دا یو عرش د پاسه دا الله رب العالمین په برابر ده او ډیر غټه ده یا کرسی د مراد د الله علم د بعض مفسرین و یا د کرسی د مراد موضع القدمین د الله ده ولا يؤوده نستړی کوي الله لرا حفظهما حفاظت د زمکه او اسمانونو وهو العلي العظيم او الله او چد العظیم ډیر لوی دی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى دا تکمیل مقام ذکر گئی لا اکراه فی الدین الله عقیده کی پچا باندې زور نشته ده زور نشته ده الله په دین کې قد تبین الرشد و تحقیق سره کار شوی خار الرشد معنا د هدایت لاره من الغی د گمراهینا اوس ترغیب د ایمان ته فمن یکفر بالطاغوت چاچ کفر کو په طاغوت باندې او یؤمن بالله ایمان راوړو په الله باندې فقد استمسك بتحقیق سره د منګولې ولګولې بالعروه الوثقى هغه کړي مضبوطه باندې لن فسام لها نشته شریدل دا غیر پارا والله چې سميعون اوریدون کې دی علیمون پویدون کې ذات دی الله ارس اوري ارس باندې پوی دی الله ولي الذين امنوا يخرجهم دی آیت کې وسو ترغیب ورکړي الله خپل دوستانه ته رب دار مخکې ویلي فقد استمسك بالعروه الوثقى اوس یو سره ما منګولې ولګولې څه پیدا به وشي الله به د ځان دوست کی کنه الله ولي الذين لا دوست دې دا کسانو چې ایمان راوړل ولی من امنه کون کې الله مینه کوي دا کسانو سره چې ایمان راوړل یا ولی مانا دوست یا واقدار دے دا کسانو چې ایمان راوړل واقدار خود ټولو دے من امینه کون کې دے دوست دے دا کسانو چې ایمان راوړل دے یخرجهم مباسد من الظلمات د تیرون الى النور ویرنا د توحید تام والذین کفروا اس طاغوت دوستان ذکر کړي کسان چې کفر کړه دے وکذبوا تکذیب والذین کفروا کسان چې کفر کړه اولیاءهم الطاغوت من دوستان د طاغوت دے دوستان دې د طاغوت او طاغوت دوستانه کوي طاغوت چاته ویل کېږي كل ما عبد من دون الله من مطاع او امیر او معبود اذا الله نه ما سوا عبادت کېږي کمشر سے بھی امیر سے بھی معبودی دې ته ویل کېږي طاغوت یخرجونه مباسد من النور درنا توحید نه الى الظلمات تیروتا دې تیری دي کنه ظلمات جمع ویل نور مفرد ویو د کفر ډیر لارې دي اسلام خو ولاره ده قران او حديث تم خروج خود ظلماتن ال نور ته کیږي چاول انسان کافر اوس یو سړی د داول مسلمان نه ناصر بس کیږي دی علماء یو سو جوابونه کړی یخرج معنا بچکی د دین مراد شبهات دي کله مؤمن شبهاتو کې واقع شي داغین الله وباسي
دریم جواب دا د منم مؤمنان هغه مؤمنان مراد دي چې اول گمراهانو اولئک اصحاب النار الله داخل خاوندان د اور دي هم بیا خالدون دی په دې اور کې همیشه یا الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك دی آیت کې الله اوس بل مثال راوړي دا یو مثال ذکر کوي د نور والو د ظلمات والو ابراهيم عليه السلام او د نمرود څو کوئی نمروز فزال سلام آیت نګورې الذي اکستا حاج ابراهيم في ربه چې جګړه کوله د ابراهيم عليه السلام سره په بار درب دغه ان آتاه الله الملك من پدې خوجبانه چې ورکړي والله تبا چي ان دا خبره چې ورکړي والله تبا چي نو جګړه ولي کوله ځکه الله له باچای ورکړي وکړو اذ قال ابراهيم عليه السلام سره مناظره کوي کله چې ویل ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب تماکس دی یحیی ژوند کول کوي او یمیت مړ کول کوي دا عام قانون په قران کې یمیت مخ کې راوړي یحیینا دلته بالعکس کار کړي ده جواب دلته مسله د دعوت ده ځکه ایجابي شیان مخ کې راوړي یحیی و یمیت زماره خو ژوند کول کوي مړ کول کوي قال اغویل انا احیی ژوند کول کوم امیت مړ کول کوم د دې ابراهيم عليه السلام او د نمرود مناظره د ابراهيم او توحید زماره ژوند کول کوي مړ کول کوي نمرود وې سم ژوند کول مړ کول شم کول وې څنګه جیل کې دوه کسانو په یو باندې د مرګ فیصله شوی او په بل باندې د خلاصېدو نو دا کوم چې خلاصېدو هغه راونی مړې کا وای ګوره د تم ژوند هم عمل کا کوم باندې چې د مرګ فیصله شوی هغه است پرېخه دا وای د په مرګ ما ژوند کا ابراهيم عليه السلام ته پته ولګی دا سړی غټ جاهل نه پی الله یو انسان هم ژوند کولای شي مړ کولای شي نو بل دلیل ته ابراهيم عليه السلام پیش کړه باندې چې څنګه ابراهيم عليه السلام دی یو دلیل نه بل دلیل ته ابراهيم عليه السلام پر یو دلیل باندې هغه پیانه شو بل دلیل ته تاګ وکړه قال ویل ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي يقرن الله را تکي بالشمس فالمرء من المشرق الى المشرقنا فاتي بها المغرب ترى تاګو کا په دې مربانه د مغرب نه په وهت الذي كفر بس خيرا شاکس چې کو پرې کله و ابراهيم عليه السلام ورته ویل زماره خودم مشرق نن مره خيږي ته د مغرب نه راوخه جو کنه لري دلته دو جواب نه کوي ستایران شه جواب یې ودی نه کوله سیول نه ویلي چې زیاده مشرق نه راخېجو مستعرب ته د مغرب نه راوخېږي یو خودلته مشران خلق ناسو نو هغه به ته ویلي چې ګورا طلا پیدا نه وي او د المر د مشرق نه راخته رغم یو چې زیاده مشرق نه راخېجو یا بس حیران شو مشرک سړی د زلو د دماغونو الله دلیل وباسي والله الله چې لا يهدي هدايت کوي القوم الظالمين قوم ظالمانو تام او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها وسيو دوی مثال راوړي دی بارکه د علماء ډېر اقوال دي چې دا واقعا ده شاده سو کوئی دا د عزیر علیه السلام واقعا ده سو کوئی دا د حزقیل علیه السلام واقعا ده دریم قول لري دا یو عام کافرو سیدا ده چې دا عزیر علیه السلام او کلذي یا مثال د دې پشان د حال دا کس دې مر علی قريتين چې دې ته په یو کلی باندې وਹੀ خاویا دا کلی را غرزیدل او علی عروشها په دې چتون باندې کلی بارکه د علماء ډېر اقوال یو قوله دا دیاره هرقلو دا یو کلیو دویم قوله دا نسابور علی قوام منا برار تقدیر بس پیدا کې نشته چې کم کلیو عزیر علیہ السلام پلار باندې روان دي چې ګوري یو کله را غرزیدل دي اسی کندرات معلومیږي نور خلک پکې نشته دي عزیر علیہ السلام تعجب کو چې خلک بل څنګه راځوندي کی عزیر علیہ السلام تعالی ویل تمل شاه عزیر علیہ السلام الله مړ کو سل کاله بعد را پورته کو سل کاله د سپروتو کله چې سل کاله بعد را پورته شو الله وته ویل څومره وخت تیر کړي دی ویلی ورځ یعنی مورز
د سره خرو باغی باندې خوراک سکا کو هغه ټول الله به برابر کو به تراغ خپل کلی تا کلی ته چې کله راغی نو دې کلی کې چې راکم ماشومانو هغه سپینګری شوی و او کم چې مشران خلک هغه یو پات شوی و د دې خپل کلی کې ویلي وایي عزیر ما دي خلکو سره نه منل چې نه عزیر خپل په خارو شوی دی دا وایي صحیح زو چې تین عزیر علیہ السلام ته تورات په یاد ویزو تا ته زده ده کنه وای بالکل معلومه کې چې دا بعینه عزیر علیہ السلام دی دغه واقعیت الله اشاره کوي نو قال ویلی دی عزیر علیہ السلام ان یحیی هذه الله څنګه برا ژوند کی الله دا کدی کلی والا بعد موتها رسد مرغنام نو فاماته الله پس ملک الله دی عزیر علیہ السلام درا میتا من وی سات سل کلام منو البسو میتا وی سات سل کلا ثم بعثه سل کلا بعد پیرا پرتکا قال الله ورته ویلکم لبثتا تاسو مر وخت تر کله ده څومره وخت مړ وته نو دلته سوال لاره اته څه خبر ده دې د پاره چې هغه ته پته ولګي چې را الله قادر دی په دې باندې چې مړی را ژوند کی قال وی عزیر علیہ السلام لبثت ما وخت تر کړه ده یوم نی ورځ او بعض یوم یعنی مورځ یو ورځ یعنی مورځ څنګه وای مفسرین لیکي ویلای د سدله سو بجو پټیم کې او بادشاہ سل کاله مخ کې سل کاله بعد چې را ژوند کو دغه د مازدیګر ټیمو نو دی ویل ما یو ورځ تیر کړی دا چې د مرته وخت المرد سه اسمان منځ کې نه وای نیم ورځ می تیر کړی دا قال الله ورته ویلی بل لبثت میتام تا وخت تیر کړی د سل کاله دغه ته پروت وي پندرو ګور ایلا طعامک استاد طعام تا او شرابک استاد اسکاک تام لم يتسنى من دي کی استغیر نه راغله طعام نه مراد دوی اینزر ور سره شراب کنه مراد شودو شات ور سره لم يتسنى من دي کی تغیر نه راغله دلیل په دې باندې طعام ډیر زر خرابيږي انترم خرابيږي دغرنګي شودم خرابيږي شاتم خرابيږي دي کی تغیر نه راغله ارچ خر دے خرزر نه خرابېږي خر زری زری پروتو وندرو ګور الى حمارک استاد خرتا ولنجعلک ودل لپاره چې موږ ګرځو ته آیتن قال الناس لپاره د خلقو وندرو ګور الى العظام اډو کو دخرتا کیف ننشزها څنګه موږ د اډو کې خوځو ثم نقصها لحما به ورغون دغه تغوخام دې ته وګوره سوچ وکا چې موږ څنګه مړي راځوندې کو ولما تبين اركل چخکار شو دي عزیر علیہ السلام تام قال وی ویلی علم وزخفیکم علم وزخفیکم ان الله على كل شيء قدير پرشبانی الله قدرت والا دے پرشبانی الله قادر دے وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي دیجئے کہ اس بلا واقعہ ذکر کئی درم واقعہ رب داد الت اثبات شو د باس بعد الموت دلته د الله د قدرت بل نمونه ذکر کوي ابراهيم عليه السلام الله ته ویلي چې الله د څنګه مړي راځوند دي کې حسین عليه السلام هم ویلي چې الله ته څنګه مړي راځوند دي کې ابراهيم عليه السلام هم ویلي الله ته ویلي ولستا په یقین نشتا ابراهيم عليه السلام ویلي چې الله بالکل یقین مشته ده هدي د پاره د پوس کوم چې ایمان می مضبوط شي یقین می قوي شي وإذ قال إبراهيم وكلجي إبراهيم عليه السلام ربي ربا أرني ما تراوخ وكيف تحيي الموتى سرنگا ترا جوندي کے مړو لرا قال الله ورته ویلی ولم تؤمن استا في ایمان نشته كيف تحيي الموتى سوال لازم کله وي اموات دلته وي موتى اموات دغه کی وای چې مړ نه دي راتلونکي زمانه کې به مړ شي موتا معنا چې مړ دي ولیکن دا خبره صحیح نه ده ځکه د یو بل معنا باندې راځي موتا او دغه رنګي اموات دواړه د یو بل معنا باندې راځي قال ویل ابراهيم عليه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي دې لپاره چې مطمئن شي زما زړه ځکه ته پوس کوم قال الله ورته ویلي فخذوني ساربات من الطير څلور د مرغانونه څلور مرغانونه نساء ابراهيم عليه السلام ویلي كيف تحيي الموتى سرنګ ته مړي راځوند دي کې الله متجمع ویلي
چې څلور مرغانونه سم څلور مرغان کم کوم مفسرین لیکي یو پکې چرګو یو پکې قارغو دریم پکې کوتره وا څلورم پکې طاووس دا څلور مرغانونه سم او دا چکم دے حلال کا چکنی کا میدہ میدے کا بیدتی نا ایوئی وی سب غربان کیدم او بیوتا آواز و قداب رازی تاتا قال ویلی اللہ فخودونی ساربات من الطویری څلور د مرغانونا پسرهن من چکنی کاغا ایلی کسرون دزان سر وساتا امام بخاری وی فقطعهن پریکا وجعلهن جزءا جزءا وگر زواغت ٹکڑے ٹکڑے ثم اجعل بأغرزوا على كل جبل پاری غربان دی منهن الذين جزءا ويسام غربان دی وي وتکڑا کیدا ثم دعوهن بأتوازو كاياتينك سعيا راجبتا تفمندا وعلم بيش ان الله عزيز حكيم يقين الله زور دے حکمت والا دے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل دین رسبل باب دے دی آیت کے مقصد ترغیب دے انفاق پی سبیل اللہ تا حاصل دا دے انسانانو دا اللہ پا دیمانی خرچہ وکی روپی پی ولگاوئی اللہ با دی یوی روپی بدلا پا وسو بانے در مثل الذین من مثل صدقات الذین مثال دا صدقو دا کسانو ينفقونا چی خرچ کئی اموالا وقبل مالونا فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی کمثل حبا د دې مثال پشان دی ویدانه دی ان بدت چرا زرغون کی 7 سنابل وږي فی کل سنبلۃ پاری وږي کې 100 حبۃ سلدانی څه مطلب یو دانه د غنم یا د جوار دا تاوا چولا اغي وږي وکلام په ار وږي کې چې کوم د سلدانی نو یو چې کوم د په وسو باندې شو یا دویم د غنم دانه دا یا نفس دانه مراد دلتا بس یو تیغ یو داغی نا دیر دانی وش داغی نا دا غننگی ورو پید صدقہ گلا اللہ با تیری بدلی در کی فی کل سنبلت پار یوگے کے میت حبت سلدانی واللہ یضاعف اللہ دو چند کئی لمن یشاء چلچیو غاڑی واللہ واسع علیم اللہ پراخ فضل والا دیو پیدن کے ذات دیم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ترغیب د انفاق د سره د شرایطونه اګسان ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه په سبيل الله د الله په لار کې ثم لا يتبعون بنور پسې کوي ایمان فقو هغه څه چې د خرچ کوي من نسباتنا ولا اذون التکلیف منن معنا کله چې د صدقه وکړه تیب سي بس باطل بنور پسې کې شرط روزما په ډوډۍ راغټ شوی او تعالی ما جامع کړی وي او تعالی ما ادا کړی دی واغه به کړی دی من نسباتلو باندې ټول صدقه بربادي کی الله وای لا يتبعون مؤمن چې صدقه وکي بین اور پسې کوي چې خرج کړی دی من نسبات سلام اسباتل ډیر خوش شه ده ټول صدقه بربادي لکه بعد چا باندې صدقه کړی احسان او سره کړی یره تا باندې ماده سي نو کړی هغه سره د الله په نوم باندې کړی به تاسو ماده سي کړی دی اسباتل وکي تعالی ما جامع کړی دي تعمیل کړی دي هغه بل کړی دي ولا اذن تکلیف بن اور پسې کې صدقه کی تکلیف سمانا صدقه دی وکلا پچا باندې او به پیامیش بیګارونه کې اره تلاش پلانې ځای کې دلته سي خدمت دی هغه وکا هغه غریب مشته شرمی کتاب ول شي ورکړي به لګي بس ټول ورځ دي خدمتونه کوي یا ټول ورځ به دي جوارو ګوډونه کوي داس باطل نه پکار او دا تکلیف صدقه کې نه دی پکار صدقه او چې تور کې الله له ورکه نو ولې ته تعالی چې چاله چې صدقه ورکړي ولې پاغه باندې به کارونه کې دا صدقه او زکات دا د الله روپۍ دي دا چې چاله ورکولې پاغه باندې دا احسان ماړو چې ما تعالی صدقه درلنا بلکې دا تا الله له ورکړي دی هغه چې تا نه هغه چې عقیده الله مارا غسته استعمال نه غسته لهم دوی لپاره اجرهم اجر دوی عند ربهم فقاد رب دوی کې ولا خوف نبوي عليهم فضيبان ولا هم يحزنون بضي غم جنين صدقه چا ورکلا اسباتله ونکلا تکلیف سے ورپسې نکا الله وی اجرونه دي يربم نه یو غم جن بم نه به قیامت کې قول معروف ومغفرة دا
دا بل جواب ذکر کوي د سوالو. یو سړی ډیر غریب دی، مال نه لري. الله وایي چې مال نه لري بس دعوت کا، نیک وینا کا. علي رضی الله عنه تم نبی سلام ویلو استا په وجبان الله یو کس د هدایت کې دادا شروع خان نغره. دویم قول آیات کې مفسرین لیکل دي تاسو روپۍ نشته مسکین دی خو لاره او ته ویلې چې مال د الله په نوم باندې چیرې کا ته به د سینوي چې رب الکرم پرې خیره او دا کوي هغه کوئی سوالونه کوي. لکه بعض خلک شي ایمانداري هغه ته دا مسکین چې دی اسه دا خرج متنخ کاری نه، بلکې چې څوک دې مخاله راغې او ته چې وروره پیسې را سوس نشته خیر دې چې کله ورسره به راشه به درکم. روز دباراشی سورۃ الضحا کی واما السائل فلا تنهر، سوالګر باندې رټي چې څه ته چې لګ غټ وجود دې مزدوری والے نه کې داول نه کې هغه والے نه کې داو نه کې، بلکې که د سوي وری کا سره نه وي او ته شورور نشته دراسه به راشه به درکم. یا پنی کے طریقے رخصت کا قول معروف الله و وینا نیکا و مغفرت و بخنا خیر غرد من صدقه دا صدقینا یتبعها ادا چې ورپسې کې غیب څه تکلیف. یو صدقه ور کوي او د صدقې سره مسکین ته خوش خبرم کوي، رټیم پر سړی د صدقه نور کوي نیک خبره وته کوي، دا د نیکو خبرو والا غوړه ده. والله غنی الله به حاجت ذات دی، حلیم صبرناک دی. الله وي تب استابت تب 100 روپۍ به دي سي زډیر ډیر به حاجت ذات ما د وجنا. علما ذکر کوي کله چې نه چا شی وغختل دې صدقه چې کله کړ صدقه ورکې دې صدقې ته ځان ډیر محتاج وګڼه د غریب نه، ځکه غریب خو بلاش بل مالدار به ورکی، ولیکن چې د قیامت ورشي به ته محتاج هو لیکن شی بنئ. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اوس الله د ریاکار مثال لوړ دا هغه چې صدقه ورکې یا غیب سے به اس باطل کې یا تکلیف ورپسې کوي، د دې مثال راوړي. لکه سمندر خوا کې وغاټه غټه دا او دهقان راشي په دې باندې خاور راټول کی، په دې کې به تخم واچي فصل پیوږي، نو خیسته فصل کلی بل ورس پیسته دریاب راشي او دا ټول فصل دی ویسي سره د خاور نه او سره د فصل نه غټه صفا پاتې شي. دغه رنګ یو سړی د صدقه کله دا نو د سین په غاړه باندې سمندر په غاړه باندې په کمر باندې دا فصل کله ده، نو چې دس باطل وکړه دا ټول صدقه تبو برباد شي یا دیب سے تکلیف ورپسې شو ورپسې کو صدقه تبا کړه. الله دا مثال ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والا لا تبطلوا مباطل و صدقاتکم صدقې استاسو بالمن پس باطل ولا ذو په تکلیف باطل بنا کوي تکلیف بنور کوي مسکین تام. کلذي مثال ادا ده کایبطال الذی پشان د باطل اولو دا کس ينفقو چې خرج کوي مال او خپل مال ریان ناس لپاره د ځان خودلو د خلقو ولا یؤمن بالله ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر ورځ د آخرت. بعض خلک په صدقه کې ریا کوي، د خلقو د پاره د خلقو د وجنه صدقه ور کوي. حدیث کې راغلی دی الله رب العالمین هغه انسان ته خان دي چې یو کس د ملګرو سره مسکین راشي او د دین روپیو غاړي دا دې ټیم کې ځان استغله کې د نور ملګرو په مابین کې د سینه کې روپۍ راوالي زره وري خلکو ته ځانو خینا دا د سروان یو د دې ملګرو نه سبانه باندې ځان جدا کی چې رسېږي کې څه قضای حاجت کوم او تاسو د سزای ورشي د مسکین لپاره اټي روپۍ ورکي څوک به خبر نه کی. حدیث کې راغلی دا بنده الله رب العالمین ځان ته وخندي، الله او توخانی چې دا صدقم بنده ده د خلکو دریانه د رضان ساتي چې پټه صدقه ورکړلم. صدقه ورکول پکار دي. اوس خو چې صدقه ورکي بس واتلس کیمرې به تنیولي ټول دنیا به خبر کړي پلانې چې صرف زکات ورکو پلانې چې صرف تمره صدقه ورکړه دې ته څه ضرورت ده. د صدقه ورکول پکار دي چې په خیلاسه سړې ورکي او چپلاس ته خبر نشي. فمثله الله مثال واوري د دې مثال کما مثل صفوان په شان دا غټه دی علیه ترابون چې پاغه باندې خاوري او پاغه باندې چا فصل کړلې فاصابه ورسیږي د غټه تا وابلون تیز باران فترکو پرې د غټه لرا سولدن پاکا چا په فصل کړل دیو باران پر هغه ټول ولوي وړلا صفا غټه او د پادشاه غنم ارزي ته ویوړو
لا يقدرون وسن لري على شيء في يوشبانه مما كسبوا ذاتنا چدي کسب کلی دي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت کوي قوم الكافرين کافران قوم تام هدايت کوي لا قوم کافرانو تام ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة واستقبل مثال راوړي د دویم جماعت والا خلق هغه خلک چې مال خرج کوي د الله د رضا لپاره د دې مثال څنګه دی لکه یو فصل کوون کې اسمه کدا پر اسمه ک باندې باران نه کېږي وخت په وخت باندې دا حاصله مور کوي ک باران ونشي وس شبد مشي هم د اسمه کې لپاره کافي دا مثال دی دا غچا چې هغه صدقې ور کوي د الله د رضا لپاره وخت په وخت باندې زړی په اسلام باندې مضبوطيږي اعمال قبليږي نو الله وای دا کس د ځان نه جوړ کوي ولنه کس د ځان نه مو جوړول ومثل الذين هم مثال صدقوا دا کسانو ينفقون چې خرچ کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله لپاره درټولو د رضا د الله خالص الله رضا پکینی مال خرج کولو کې وتثبيتا من انفسهم او د مضبوط والنا د دې د ځانونو نه په اسلام باندې لپاره د مضبوط والي د دې د نفسونو په اسلام د لپاره صدقه کوي چې اسلام باندې مضبوط شمه کمثل جنة الله دې مثال پشان دا باغ دې بربوتين چې په جګ زبانی اصابها وابل رسیغه ته تیز باران فاتت ورکی دا باغ او کلها میوی ضعفین دو چندا فیلم یصيبها کون رسیغه تا وابل تیز باران فطل منا فطل یکبه شبنم ملکافیام والله بما تعملون بصير الله پاس چې تاسو کوي لیدون کې ذات دې ايود احدكم ان تكون له جنة اوس مثال راوړي د ریاکار یو سړی د ځان خي د دې مثال څه لکه یو باغ ډېر خېستای ډېر میوې پکې د باغ مالک هم سپینګيري دې سپینګيري ته ډېر لوی کور په غاړې چې زرعیم بلنې صرف د باغ ته پراته دا سړی په دې باغ باندې ډېر زیات خپکیږي چې دې د څه ضرر ونه رسیږي استګلې توپان راشي ورم پکې دا باغ ولې استوسوي ارسول تباکی د قرنګ دریاکار سړی مثال دی صدقې باور کوي خو لیکن ثواب یې نشته چې څوک ځان خي صدقه کوي ايود ايغه انت احدكم يتنستاسو ان تكون جشي له دغه پر جنت باغ من نخيل تكجر واعناب او تنقر تجدي من تحت الانهار لان داغن نهرنا له د پر فيها بل باغ کې من كل ثمرات دا قسم میوونه او اصحابه الكبر اور رسیدلې د تبډاواله وله د پر ذریه من اولادی ضعفا من کمزورې پاسوابه اعصار ورسیږي تا تیز باد سلی فی پای کې نار نوري فاحترقت داباغ ولوسوذي دا د مثال دی الله دا چا چې ریا کوي كذلك هم دقرنگی یبین الله بیانی الله لكم تاسو تعالی آیات هدایتنا لعلکم تتفکرون دل پارا چې تاسو سوچ او فکر وکړئ یا ایها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض اوس الله مال چې خرج کې دې لپاره دوه طریقې د ګټلو دی یو ذمہ داری ده د قانی وغیرہ دیم تجارت ده الله چې په ار الله رب باندې دا مال تاسو ګټئ نو حلال مال ګټئ ور پاک مال ګټئ حرام مخورئ او کله چې صدقه ورکولا خمال صدقه کوي اسنه چې په مال کې وګورئ چې کم کمزور شي هغه ولور کې یا په کور کې وګورئ طالب غوږو کې د وظیفه او ته ګورئ چې کوم کمزور ډوړی دا وسویلا هغه طالب ډور کې د سم کوي الله وایي یا ایها الذين امنوا ایمان والو انفقوا خرچو کوي من طیبات ما کسبتم د پاک هغه مال چې تاسو یې کسب کوي الله یې مال ته ورکیا دلته الله د سینې دی ویلي چې د چا مال ډیر هغه دین پاک ورکینا کله گیولی نه خو لیکن هغه کې د الله یې سو باسا ومما بعد ذا اخرجنا لكم چې موږ راځي استاسو د پاره من الارض دزمکنا دي قانی کوي دې کوم د الله حق ورکې ان پاک دی وکیا ولا تيمموا قسم کوي الخبيث هذا خبيث مال منه داغنا تنفقوا جداسو تنفقون خرج کوي معنا د سمال ردی مال دامور کوي د الله په نوم باندې ولستم نه وي تاسو بیا خدي غستون کې داغي الا مگر ان تغمزو چستر کې پټه کوي پی پای کې څه مطلب تاسو په صدقه ان پاک کې د سمال ور کوي چې تاسو بچا باندې قرض یو هغه مال تاسو له درکې هغه تاسو نه اخلي په قرض کې
مگر که یو سړی د قرض دیني کیږي او د خراج ته تاسو لدر کې او تاسو بستر کې پټه کوي چیرې وس امدارا که هو سیرا کا ړوند کلم بسې بیت اخلي د سیمان الله مال مرا کوي چې خراب مالی ګرم مال بد الله په لوم باندې ورکه یو سپینګری قصه کوله او یو کس الله ته ویل چې الله زستا کوري نه ما ستاسو کم کور دی و الله ته ویل چې ما کور تمینا وینا نه ستا کوري نه ما وای سید از ما کوري نه نو راشه کله چې وې دې کور ته نیسته پدې کې کم مالونه چې ولاړ دي ټول ګډان دي کمزوري دي دغه رنګي دانه غلي چې هغه خراب دي ارث بس کمزوري او خراب دي او دې الله تعالی څنګه دا ولي هروتو چې صدقه ورکړي ټول لا خراب شي اسما په نوم باندې ورکړي نو ټول دغه شي نه دي اس یو نقل دی دا خبره په دې معنی باندې صحیح ده سوچ الله له شی ورکړي کمزور شي ګوري بیا ورکړي نه الله له شی ورکړي خشه وګوره کر شی وګوره غد الله په نوم باندې ورکا واعلموا بشيء ان الله غني يقنن الله بحاجت له حمید ورستایل شوی ذات ده کته ورنه کې د مال صدقه الله عز نور خلق پیدا کوم استاد صدقه نه به حاجت ما غنیمه الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء دی آیت کې وسو ذکر کوي یو سړی دی شیطان د فقر نه یری چل کر روپۍ مو ورکو غریب کیږي کنه الله یې انفاق کوي تاسو نه غریب کیږئ شیطان هم د فقر نه یری زمون پیغمبرم ویلي چې د صدقې نه ګور مال نه کمیږي زمون پیغمبر چې خبره کوي زمون په یقین دی الشیطان چې دی یعدکم یری تاسو الفقر د غریبینا او یامرکم بالفحشاء او امر کوي تاسو ته به حیاي والله یعدکم الله وعده کوي تاسو سره مغفرت د بخنه منه طرف د الله نه او فضل او د فضل والله واسع علیم الله پراغه فضل علی دی او پیدون کې ذات دی یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اوس جواب د سوال کوي ابلیس مقابله په سمانه کیږي الله په قرآن باندې د ابلیس مقابله کیږي نو اوس بشارت ورکړي د قرآن والا یؤتی الحکمت الله ورکړي پویا مې یشاء تعالی چې غاړي او مې یؤت الحکمت او تعالی چې پویا ورکړي شو فقد اوتی خیرا کثیرا په تحقیق سره ورکړي شو ته خیر ډیر وما يذكر فنالي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه اوس الله قانون ذکر کوي یو سړی د انفاق کوي الله وايي زه په دې انفاق باندې عالمي مسبه پد درکم وما انفقتم اجدا صدقه کوي من نفقه كما صدقه او نذرتم یا نظر کوي من نذر کم نظرنا فإن الله يعلم ويقين الله پاغبن پويږي وما للظالمين من انصار رب زعيمان د پاره څوک مددګاران ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وذا تعمیم بالاوقات ذکر کوي حاصل دار صدقه ورکه زکات ورکه دورځ ورکه د شپې ورکه ښکارې ورکه پټي ورکه الله وايي بس ماته پته ده بدله بزو درکو ان تبدوا الصدقات کچره تاسو ښکارا ورکوي صدقه فنعما هي ډيري خيري وان تخفوها او کچره پټي ورکوي وتؤتوها الفقراء ورکوي غریبانو ته فهو خير لكم دا کار غوړه د تاسو د پاره او یکفر وبرج عنکم تاسونا من سیئاتکم گناهون تاسو والله بما تعملون خبير الله پاس چې تاسو کوي خبردار ذات دی ليس عليك هداهم او جواب د سوال کله چې نبی سلام په دعوت وکړو اچا بوله خبره نه مننه الله وایي ته صرف دعوت کا منل نه منل ازما کار دی ليس عليك هداهم نشته پتا باندې هدایت تر رسول د خلکو ولکن الله يهدي لیکن الله هدایت کوي من یشاء چل چو غاړي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرچه کوي من خیر د کمال نه پرین پوسی کوم پیدا تاسو د ځانونو دا وما تنفقون هغه چې تاسو وما تنفقون او تاسو خرچه نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر لپاره د ټول د رضا د الله وما تنفقوا چې تاسو خرچ کوي من خیر د کمال نه یو الیکم پر بدر در کی تاسو ته دغه بدلی پر بدر کلی چې تاسو ته دغه بدلی وانتم لا تظلمون تاسو به ظلمون شي للفقراء الذين يحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض دا سوال راغی
یو سړی وای الله موږ له ترغیب راکړي چې صدقې ورکړي او صدقې چاله ورکو دا خرچه بچاو کو په دین کې بچا باندې مصرف کو دیجه کې الله دو زینه خیر صدقو د پاره چې دغه کې صدقې لګوي للفقراء الذين منع صدقې چې دی لپاره د غریبانو او کسانو دی او احسروا فی سبیل الله چې بنشوي دی الله په لار کې لا یستطيعون وسن لري ضربند سفر کولو په الارض پس مګه کې دین څوک مراد دي دې کې دوه تفسیر دی یو د قرطبی لیکلي دي دین مراد طالب العلم ده هغه احسروا فی سبیل الله دي کنه طالب العلم د علم په شراوت ده دانشي کولای چې مزدوري وکي ځان لږه سبق ته پاتې کیږي علم ته پاتې کیږي درس تدریس ته پاتې کیږي دې طالب العلم لا خرچه ورکي صدقه ورکي دی باندې انفاق وکي دوی مفسرین ذکر کوي د دې نه مراد مجاهد دی مجاهد الله بلار کې بند دی هغه jihad کوي که مزدورانو په سلاح شي jihad پاتې کیږي الله دې له امر کوي يحسبهم الجاهل دبل صفات ذکر کوي ګمان کوي په دې باندې جاهل سړی اغنیا د مالدارا عالم سړی باندې طالب العلم باندې عام خلک ګمان کوي شردا ډیر مالدار زکه پاکي جامي پاک ګرځي ګمان کوي په دې باندې نا خبر اغنیا د مالدارا من التعفف د وجه ځان ساتلو د سوال نه طالب العلم هغه د ځان بد سوال نه ساتي نو خلق تدان معلومیږي چې دا محتاج دی خو لیکن دای محتاج الله دې خلق له ورکي تعرفهم فی جنبت دا طالب العلمان بسماهم بخاصونه خو باندې نخي کومې معنا عاجزي پکې یا دوله کې اثر پکې زړ زل مخونه د تهجد د وجنه یا کله چې ورشي نږدې نو سره کېنه ته پوښتنه وکړي څنګه حالات څنګه تیریږي هغه به تبه حالات بیان کی یا خاص نه خيري معنا خلق تیریږي لا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه به ضرورت سوالونه نه کوي وما تنفقوا هغه چې تاسو خرچه کوي من خیر نه کم مالنا فإن الله به علیم یقینا الله باغی من عالم دی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا تام تعمیم بالاوقات دی حاصل دا د مناسته صدقه ورکې د ورځې ورکې د شپې ورکې ارټیمه ورکې الله ماته پته ده هغه کسان ينفقون چې مالونه خرچ کوي اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې او نهار او د ورځې سرن په پټه او علانیه نو په ښکار باندې فلو مجروم دوی لپاره اجر د دوی د عند ربهم په خاطر رب دوی کې ولا خوف النبي عليهم په دوی باندې ولا هم يحزنون بغير غمجنين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دي ان رسبل باب ده حاصل دا چې خلکو د سود نه ځان ساتي عرب دا کله چې خلکو په علاقه کې انفاق نه زکات نه التبه سودونه جاری کیږي خلک سودونه کوي او دا د قیامت علاماتونه علامم دا زکات به خلک تاوان غني سود چې دا ډېر کبیره ګناه ده او قبیحه ګناه ده حدیث کې راغلي دي د سود ایو روپۍ خوړل دومره غټه ګناه ده لکه یو سړی د خپل مور سره شپږ دیرش کرتی زنا وکي ایو روپۍ د سود خوړل پاسه لاډیر روپۍ خوړل باز خلک دا سودی عادتي په سود کې باختي سود او تسود نه ښکاری بل روایت کې راغلي دي د سود یو روپۍ خوړل دومره غټه ګناه ده لکه یو سړی د خپل مور سره د کعبه د زنا وکي دومره غټه ګناه ده الذين لا يعقلون يأكلون جخري الربا سدرا لا يقومون پابند سیګي په ورځ د قیامت الا كما يقوم الذي لكسرنګ چې پاسیا کس يتخبط او شیطان او چې ګډوډ کړي غل شیطان من المسجد لون توبنا اوس علت ذکر کوي سودین ولې د شکار کوي سودین چې دي د ځان علماء جوړ کړي دي دلیل هم وایي ته سود ولې کې نو دوی وایي شهر دا چې سود کومه دا خدای رسول خرڅولو په شان دي به دکانداران هم سودین دي په 100 روپۍ شیواغلي په شلي خرڅي به خدای هم سود کوي کنه ذالک دا بدی وجه بیان نو می قرن دي سودین او قول ویل با انما البيع يقرن غسل خرڅول مثل الربا په شان د سود دي اوس جواب ذکر کوي واحل الله البيع حال دا چې الله حلال کړی د بيع غسل خرڅول او حرم الربا حرام کړی دي سود اوس ترغیب د توبې ته
فمن جاءه موعظه چاته چراغ نصیحت من ربي طرف رب دنا فانتهى دامن شفله بزد پر ما قصدي سلف چې مخکې کړی دي و امره الى الله ذکر الله سره ده معاملې د الله سره ده. اوس د خوب ذکر کوي یو سړی توبه نو باسي هم د سودونه کوي ته بیان هم وکي خبره متو کې به هم سود کوي الله دې سره پیغام ومن عادات سوق چې واپس سود تا فورای کا صاحب النار داخل خاوندان د اور دي هم بیا خالدون دی په دې اور کې همیشه یم يمحق الله الربا. اوس حقیقت د سود ذکر کوي حاصل بدای سودی انسان ته سود ظاهری ګټه ښکاري خو لیکن دا تاوان دی. زکات ورکول ته ظاهری تاوان ښکاري خو لیکن هغه ګټه ده. يمحق الله الربا ببرکت کوي الله سود ترا او يربي الصدقات او زيتي صدقه لرام والله لا يحب الا من نقي كل كفار دار کافر اثیم ګناګار سره. اوس ترغیب د عمل صالح ته ان الذين امنوا يقرنا کسان چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات عمل کوي د شریعت برابر او اقاموا الصلاه او پابندي کوي د مانځه او اتو زکات او ور کوي زکات لهم اجرهم دوی د پر اجر دوی د عند ربهم په خوا د رب دوی کې ولا خوف النبي ور عليهم دوی باندې ولا هم يحزنون نبي غمجنين. اوس تاکید د مقام ذکر کوي یا ایها الذين امنوا ایمان والا اتقوا الله دلنا ويرګي وذروا ما بقي من الربا پرې چې باقی د سود نام ان کنتم مؤمنین کشرته یو تاسو مؤمنان. اوس یو سړی دی هغه وای ما هو ډیر مال من کله په دې سود باندې جواب چې مال دې په من کله خپل سر تیواله نور پرې د سود. اوس یو سړی دی هغه وای د سود نه پرېدم سود کوم الله اس ما جنگ ته تیار شام الله جنگ هډر سخی د الله د مقابله څوک نشته دی. فإن لم تفعلوا منا فإن تركتم الفعل كجر دا کارم پرې خود توبه ویني استلا فاذن الله وای تیار شي سودینو بحرب من الله جنگ ته طرف د الله او رسولي او د رسول الله میدان ته شي جنگ ته شي. اوس ترغیب د توبه ته وان تبتم كتوبه می استلا فلكم رؤوس اموالكم استاسو پر اثرون استاسو د مالونه دي لا تظلمون منا مخاطب د ظلم مکوي ولا تظلمون پتا سو ظلم د شي کېدل. وان كان ذو عسره ترغیب د خسته عمل ته یو سړی د ډیر غریب دی تاسو سره سودی معامله کړی دا پیسې د وته پاتې دي او تو اسما توبه دا خپل مال می دی راځي او کله یو سړی غریب دی او 100 روپۍ پوری دي د سیمه کو چې هغه راټي او دا وته چې خزه د خرڅه کوم مال روپۍ را کنه مهلت چې ورکه هغه ته چې خیر دی وځ سره نشته به راکې به راکې دا غټ اجر دی. الله د تویل دی و ان کان ذو عسره کثیرته خاوند تنگسه ونذرتن پسغیت مهلت ورکول اله مایسرتن تر یو وخت پورې ورکار دی. اوس یو سړی دی بیخي سر روپۍ نشته دی الله خیر دی ته پرې دی چې وسم کېږي وان تصدقوا داجتا صدقه کوي پاغو باندې خیر لکم دا غوړي دي تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کې شریعت تاسو پوهیږئ. واتقوا یوما اوس تخیب یو خروی ذکر کوي رب تعالی مخکې ویل چې مهلت ورکړل الله دوی ته نه لاوي کنن تز ماده دی بنده سره سانته وکي مخکې ویل مهلت ورکړي قرض کې نو سوې کا سانته وسره وکي قیامت کې با الله وجه تاسو سره سانته وکم او دې باندې کې روایت مشته ده څوک د قرضدار سره احسان کوي الله سره قیامت پر ورځ احسان وکي. واتقوا ورګي یوم د عذاب دا ورځ نه ترجعون فيه الى الله چې تاسو واپس شي پای کې الله تعالی ثم توفى به پر ورکړي شي کل نفس نه یو نفس تا ما کسبت تاسو چې دې کسب کړی دی او هم لا یظلمون پدې به ظلمون شي. یا ایها الذين امنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى دی آیت ویل کېږي آیت المدائنه پر قران ټول قران کې چې دا وګت آیات ده شاه عبد العزيز لیکلي دی په عبد العزيز کې دی آیت کې وي 15 مسائل الله ذکر کړی دي. رب تعالی مخې د قیامت او د آخرت تذکرہ وشو. اوس وی اکثر چې قیامت خرابېږي په دې دنیوي معاملاتو خرابېږي. یا ایها الذين امنوا اذا ایمان والا اذا تداینتم کله چې تاسو معاملات کوئ بدین د یو قرض الى اجل مسمى تر نیټه مقرره پورې پښتو بس دا ولي کيام چله کپلانی د پلان نه دا شواغ ست پلانې نیټه پورې دومره روپۍ نقد ورکړي دومره قرض دا ټول ارزولي کوي. ولی یكتب لكل وجه بینکم ما بین تاسو کې کاتب لكل کې بالعدل په انصاف لیکل کوي ته پکې مکوي
ولا يأبى كاتب انکار دین کوي لیکون کې یكتب اشر کړي کې کما علمه الله ذکر الله خود کړي دتا فلیکتب لیکلی وکي وليملل الذي او بیان دیو کې اکس علی باغی باندې الحق قرض دی وليتق الله ذلانه دی ویری کې رب او رب دی ولا يبخس منه شيئا دی کوم نه هیڅ شي فإن كان الذي كثير يقص عليه الحق باغي من قرضي سفيا قمقل او ضعيفا يا كمزوري او لا يستطيع يا وزن لري يمل ناشدا بیان وکي هو ذا فليمل الولي بیان دی وکي وارث د بالعدل په انصاف وصلوي گواهان منسي واستشهدوا گواهان نسي شهيدين تو گواهان پر رجالكم د سړو استاسونه فإلم يكونا رجلين كثير دنه دو سړي فرجل نو کافي دی یو سړي او یو سړي عمره دانو دو خزي ممن ترضون داس اچانه تاسو خو هوي من شهداء د گواهانو نام ان تضل منا لالا تضل كراهيه ان تضل چیر نشي احداهما کچیر تیر شي ته یو د دې دوانو نه فتذکر ور یاد وي کی احداهما الاخرى بلا ولا یابا انکار دین کوي شهدا او گواهان اذا ما دعو کله چې دی راو بلل شي ولا تسموا سانو مستړي کوي ان تكتبو چې ولي کې صغیرن وړو کې قرض او کبیرن یا غټ الاجل د خپل نیټه پوره تامو وي چې را لسر پوښه دی اوس به لیکم ذالکم الله وي دغلق شي لیکل اقصت ډیر انصافي خبره ده عند الله پرز د الله واقع امر شهاده ډیر برابرون کې د لپاره د گواهی سبب وی چې کمانه دی پلانټ ټیم کې د لسر پوښه وړه هغه وای چې کله می وړه دانی ورځ دونه دی وړه دونه نو سبا له ورځ پلانچې راځي کتابچه کې ولي کا شراوي اړه دای نه دادی وړي دي واقع من الشهاده ډیره برابرون کې د لپاره د گواهی وادنا الله ترتابو دین نږدې د شک بونه کوي شک بونه کوي په یو بل شرم اپسي دروغ ویلي دي نه لیکل شوی دي الا ان تكون مگر کچیرته تجارت حاضرتن حاضر تدیرون حاله وراړو تاسو غیر را بینکم خپل مابین کې نقدی معاملات میلی کې الله خیر ده وليس علیکم نشد بتا سو جناحون گنا الله تكتبوا اجداون لکای واشهدوا گواهان سیدات تبایاتم کله چې تاسو معاملات کوي د بیا ولا يضار ضرر بن شور کې د کاتب لیکون کې ولا شهید گواتا وان تفعلوا تدا کار مکو فینه فسوقم بكم اقرندام بی دینی د پتا سو وتقوا الله ورګه د الله نه ويعلمكم الله تعلیم درکې تاسو ته الله والله بكل شيء عليم الله پارش باندې پوهه ده وان كنتم على سفر اوس د سفر حالات بیان ای یو سړی په سفر کې ده روپۍ وسره نشته ده او یو شی واغستو نو لوي غاڼه وسره کې ده چې ګور داشه تواله ټوپک دی وغیرہ چې کله لمه روپۍ راوړې به ته ما د خپل شی واپس کې روپۍ وځه تعالی درکم دا جایز ده وان كنتم کچیر دی وای تاسو علی سفرن په سفر باندې ولن تجدوا نبی کاتبا لکن کې فرحان مقبوضه کافی دا غاڼه قبض کړی شوی فین امنا کثیر ته اعتماد کو بعضکم باعث سنا بعضن فبازو فلیود الذی آزاد کیا کسو تمنا چا درګنه لښه د امانتو امانتا ولتق الله تعالی نه دی ویریږي ولا تكتم الشهاده وما پټوي گواہی ومن یکتمها چا چې پټکلا فانه آثم قلبه یقینا ګناګار دي د ظلم والله بما تعملون علیم الله پاس چې تاسو کوي پیدون کې ذات ده ولله ما فی السماوات وما فی الارض دی آیت کې د شرب تصرف دی حاصل ده کوم شی که د پټ کې او غخاره کې الله عالم دی الله وسره حساب کوي لله خاص الله په اختیار کې ما سری په سماوات چې بس مانونه کې دی او ما فی الارض اس چې بس مګه کې دی وان تبدو کچیر تاسو ښکارا کوي ما غسو بیان پوښ کوم جستا سو بنفسونو کې او ته خو یې پټ کوي پټوي یحاسبکم به الله حسابو کې تاسو الله فیغفر لمن یشاء وخنه کوي چې وغاړي او يعذب من یشاء عذاب ورکوي چې وغاړي والله على كل شيء قدير الله فرشبانی د قدرت والا ده آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون نبی سلام دی آیتونه بارکه وای څوک چې د شپې د کیږي د آیت آیتونه ویلي لک فتحه دا دوه آیتونه بدل لپاره کافی شي محدثین حدیث تشریح کوي کافی به شي معنا د هر قسم شرنا بچ بشي د انسان یا بدن باندې د قران څخه صدا شي د آیتونه ویلي د قران یې سبب ساقط شي آداب شي یا کافی کیږي د تهجدونه یا د ارشرنا حاصل دلش دا دوړ غره آیتونه دی ویل پکار دي
آمن الرسول ایمان راوړ رسول بما انزل الیه پاس چې نازل کړي شوی د تامر ربی تر بدر ابنا والمؤمنون مؤمنان راوړ صحابه کل امن ټول ایمان لري په الله او ملائکته او ملائکه باندې او کتب او کتابونو پر رسولانو لا نفرق من جدعين راولو بين احد فما بين يوتن کې من رسوله د رسولانو په عقیده کې وقالو دی ویل سمعنا من غاوره د واطعنا خبر منو غفرانك الله من تبخنه وکي نغفر غفرانك ربنا يا رب زمون غاو الیک المسیر او تعالی درګرځیدل دی ولا یکلف الله دا جواب د سوال دی داخله چې عمل نه کوي کې دي شي د دې وسنه بباینا لا یکلف الله نو مکلف کې الله نفسا نه نفس الا وسعها مگر پتا قال تقریبا نه د انسان د پیدا لپاره ما چې کسب چې دا کسب کوي علیها ته په بال باندې ما غناونه دي کسب چې دا کسب کوي ربنا رب زمون غلا تو اخر من غمنی سي نسینا چې تاسو من خبره یې رشي نسیان زمون امت عام ده ما بدینو څنګه د نسیان ذکر کوي جواب نسیان هماره د عمدن سره دي او اخطانا یا خطاش ربنا رب زمونږه ولا تحمل علينا مپورته کو په موږ باندې اسران بوجنا کما حمل دولت څنګه چې تا پورته کړیو علی الذين پاکستان من قبلنا چې مخکې زمونږ نو ډیر بوجنا پارمانیو یو غنیمت هغه جایز نو صدقه مولا جایز نو ور به وړلې بغیر د جمعه نه مون کېدو جامه چې وکړه ګنده شولا نو هغه به غوستول هغه پاکیدل نو او دا په موږ باندې نشته ده ربنا يا رب زمونږه ولا تحملنا مبرده کو په موږ باندې مال طاقت لنا چې طاقت نشته موږ لپاره بي پای او عفونا ما بيو کې موږ ته واغفر لنا بخنو کې موږ ته ورحمنا رحمو کې په موږ باندې انت مولانا تزمن مولای زمونږ واغداري فانصرنا من سره مدد وکي على القوم الكافرين په مقابله د قوم کافرانو کې صلی الله تعالی علیه